ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخوند د ولایت ګڼ شمېر مسؤلینو سره په ناسته کې په یو شمېر موضوعاتو او مسایلو بحث وکړ او په اړونده برخو کې د لازمو اقداماتو لارښوونې وکړې. نوموړي سره د ادارو مسؤلینو د خپلو ترسره کړیو کړنو او پلانونو په اړه معلومات شریک کړل او په یو شمېر برخو کې د لا ښو اجرااتو په موخه د همکارۍ وړاندیزونه وکړل. ننګرهار کې د انرژۍ په نوم نوې کمیټې فعالیت پیل کړ. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیزالله مصطفی له لوري د اوبه او انرژۍ ریاست تر چتر لاندې د انرژۍ په نوم نوې کمیټه جوړه شوه چې موخه یې په دې ولایت کې د برېښنا په برخه کې د پروژو پلي کول، د برېښنا شرکتونو ته د جوازونو ورکړه، د برېښنا معیاري کول او د نرخونو کنټرولول دي. ننګرهار کې د ختیځ زون په کچه د روغتیایي کمپلیکس د جوړېدو چارې یو ځل بیا پیل شوې. د دې ولایت د روغتیا ریاست مسؤلینو په وینا د دې روغتون په جوړېدو سره به د حوزوي روغتون ګڼه ګوڼه کمه او جوړېدو سره به یې د ختیځو ولایتونو د ولسونو روغتیایي ستونزې راکمې او په ښه ډول به د ناروغانو درملنه پکې ترسره کیږي. جلالاباد ښار کې د موټرو د تورو ښیښو پاکولو کمپاین دوام لري. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ وایي تر هغې به یاد کمپاین روان وي چې د ټولو موټرونو ښیښې پاکې نه شي. بل لور ته ښاریان دغه اقدام ستایي خو غوښتنه کوي چې د ناقانونه وسایطو او موټر چلوونکو مخنیوی دې هم وشي. او د ننګرهار دوربابا ولسوالۍ اوسیدونکي له کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ادارې غواړي چې دې ولسوالۍ کې د ځنګلونو بیا احیا او پراخوالي لپاره کار وکړي. بلخوا بیا د ننګرهار کرنې ریاست مسؤلین وایي سږکال یې دې ولایت کې د ځنګلونو پراخوالي په موخه 10,000 نیالګي کښېنولي.